أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو او ملګرو ته ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه مو کولی شو د چات جی پی ټي له لارې نه خپله ډیټا یا معلومات ټیبل ته واړوو. نو راځئ چې اوس عملي کار وکړو. نو موږ چات جی پی ټي کې یو موږ دا متن ورته ما لیکلی: Make a table of 10 different types of fruit with description کې اوس بیا ما ورته ویلي چې دغه خو ته په ټیبل کې ما ته اړی ټیبل ته هغه کې د میواتو لاس نومونه په ټیبل کې ما ته لیکي. په همدغه ټیبل کې په اول کالم کې ستا ما ته د نمبرونه اډ کړي، یعنې اول څه اول میوه سوه، دوم ته دوم نمبر د اول سا کې راځي number. in the second column په دوم کالم کې ما ته د دغې د میوې نوم ولیکه او نمبر سو نوم یې ولیکه. and in the third column په دریم کالم کې ما ته یې description ولیکه. نو موږ چې انټر وښو نو موږ ته به دا اوس ټیبل کې جوړ کړي. وګوره اول سو موږ ورته ویلې نمبر سو، دوم په دوجي کې موږ ورته ویلې ول د میوې نوم fruit names، د میوو نومونه ور په دلته ولیکل. description په دغه ځای کې موږ ته دا description یې ورکړل. لکه مثال وګوره دا ورته تشریح کړل orange، لکه معلومات یې ورکړل strawberry a small red berry with a juicy، لکه موږ دا تشریح کړل. دغه لکه مثال soft دا large، لکه وړوکی دا وګوره watermelon large لکه غټه ده، لکه blueberry tiny fruit rich، لکه دا موږ ته تشریح کړل. نو اوس موږ عملي کار وکړو. دا خو د فروټ لکه مثال موږ خو یو ټیبل جوړ کړ. که چیرې له موږ سره تیار معلومات وي نو که چیرې موږ غواړو هغه ټیبل ته واړوو، یعنې لکه مثال دلته راځو animals from A to Z not table. زه په ټیبل کې نه غواړم. نو څه انټر وکړم نو وګوره نو دا اوس تیار ما سره معلومات سول. خو که چیرې زه غواړم دغه معلومات ټیبل ته واړوم نو زه به دا را کاپي کوم، په دغه ځای کې به پیسټ کوم او ورته وایم space turn this into a table. انټر چې وکړو نو دغه معلومات چې موږ سره دي دا ګوره ټیبل ته چینج کړه. ګوره لیټر ا چې دا د ا لپاره الګیټر، دا هم یو رقم ته حیوان ده چې په ا باندې شروع کېږي، بیا بي ده بیرته تللی، سی چیره ګوره منظم ده، ا ده بي ده سی ده، بیا په دغه ځای کې انیمول هغه حیواناتو نومونه دي چې په دغه اول حروف باندې شروع کېږي. ا چې دا ګوره په ا شروع سوی، بي په بي. موږ زده کړل چې څنګه موږ کولی شو خپل معلومات چې له موږ سره وي که غواړو هغه ټیبل ته واړوو نو موږ بیا په دغه ځای کې کولی شو. ډېره مننه، دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترې ګټه او فایده واخلي. او که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورې ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نسي. والسلام.